د کورني کرکټ سترې سیالۍ شپږیزه لا هم د خوست رحمت ولي مسرور کرکټ لوبغالي باندې دوام لري. د دغه سیالیو پر دوام نن هم دوه سیالۍ ترسره کیږي چې لومړۍ لوبه کې بوس ساتونکو لوبډلې وکولی شول چې میساینک اتلانو ته ماتې ورکړي. په دغه لوبه کې میساینک ټاس ګټلی و او خپله یې د بالینګ پرېکړه کړې وه چې د بوس له لوري د نجیب الله زدران د 500 منډو پر مټ 192 منډې هدف ټاکلی و. میساینک لوبډلې لپاره که څه هم رحمان الله ګربز ښه پیل وکړ، خو وروسته د میډل آرډر او لو آرډر بیټسمینانو ونه کولی شول چې دا هدف ترلاسه کړي او میساینک له ماتې سره مخ شو. د دغه لوبې په دویمه لوبه کې بیا نن بندیامیر ښاماران او د دې ترڅنګ آمو نهنګان سره مخ شوي. سمپل پلان و، وکټ بال د ما لږ ریورس کېده او وکټ باندې ما ښه کېده. بس کیپټن ما ته ویلې چې دا وکټ دې تا ده، انشاءالله هغه ټرسټ و به ما چې دا میچ به موږ ته ته ګټې. بس هغه زه ډاټ بال پسې تلم، وکټ پسې بیخي تللی نه یم، هغه وکټ یې راغلی او میچ هم که څه هم تاسو فکر وکړئ هغې پیل ډېر ښه و، خو موږ کرکټ ده که نه هېڅ سړی نه شي ویلی. موږ کپتان تر اخره پورې چې میچ به نه پرېږدو. ګربز لږ خوږه مو هغه ویل چې اني ټایم هر وخت د آوټ سو انشاءالله میچ راګرځي او تاسو خپل هغه مه پرېږدئ نه. موږ باندې باور او ټرسټ و، اخري اورونه موږ ښه راغله، نو دغه وجه وه چې هغه میچ راوګرځېده. که څه هم ته خواري محنت وکړې نو کرکټ خو یو کرکټ ده، بس صرف هغه د ایونټو لږ فرق وي او دلته هغه سینیر لوبغاړي نو خامخا هغه لږ یو تاثیر پریشر لري. په موږ باندې هم راغلي هغه نه شم ویلی. اول میچ کې زه خپله لږ داسې پریشر کې وم. نور کرکټ ده، ما دې شي ته ډېره خواري محنت کړې وو او په خپل ځان مې باور و. ټورنمنټ مخکې مې ویلي چې زه به دې ټورنمنټ کې یو داسې میچ کوم د خپل ټیم لپاره. بالکل ښه څه هم ګربز ښه پیل وکړ، بس هغه شاټونه ول بس خاص شی نه و. ما کوشش کوو چې بس هغه ریشن سره وکړم، هغه نه ځان بچ کړم، خو هغه سیټ و شاټونه یې لګېدل، خو بیا هم ښه و. هغه ما ورونه پاتې وو، بس هغه 3 اوور مې پاتې وو. هغې وروستی اوور کې ما ته موږ ټیم لپاره ډېره ګټه وکړه.